Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to a new chapter. RAID. په دغه لیکچر کې به موږ په RAID باندې خبرې وکړو. له دې مخکې تیر لیکچر کې موږ خبرې وکړې په ډینامیک ډیسک باندې او موږ ویل چې ډینامیک ډیسک غټه موږ سره دا چې موږ د RAID کنفیګریشن پر مهال چې کله موږ RAID کنفیګر کوو دغه کوم چې موږ سره هارد ډیسک دی دا باید موږ سره ټایپ موږ خپل ډینامیک ته واړو خپل موږ ډینامیک ته واړو ولې چې RAID د ډینامیک ډیسک نه کنفیګر کیږي. RAID څه ته ویل کیږي اول تاسو دا وپېژنئ ښه قاري صاحب. RAID معنا ده redundant array of independent disk. دا array معنا د یو شیز مجموعه redundant دې لپاره redundant څه ته ویل کیږي چې مختلف کاپیانې وجود لري دې ته redundant ویل کیږي. او نو دا وایي داسې یو طریقه ده چې دې کې موږ سمپل خبره کې ته وایم ګوره سمپل یې ته وایم بیسک ډیسک داسې وي تاسو سره 3 ډیسکونه دي بیسک اغستې دي یو 500 جی بي یو ټي بي یو 300 جی بي دا ته اغستې دي که نه او دا درې واړه په بیسک ډیسک کې دي هر یو به ځان ته صوبوي 500 300 یو ټي بي. ډینامیک ډیسک څه ته ویل کېږي دا درې واړه یوځای کا فزیکلی خو درې واړه بیل هارد ډیسکونه دي که نه خو زه به درې واړه یوځای کړم او ورچولی به لاجیکلی به زه یو هارد ډیسک جوړ کړم په کمپیوټر کې دا ډېرې ښېګڼې لري اوس به یې ووایم صحیح شوه اوس یې مخکې ځو صحیح ده نو دې دغې ته ویل کېږي RAID څه شی نو چې ته کله غواړې 3 هارد ډیسک راځي کې او ستا ته داسې اکټینګ وکړي ګوا کې چې دا یو هارد ډیسک دی نو دا 3 واړه به ډیسک ټایپ څه شی وي ډینامیک ځکه ډینامیک نه دا RAID جوړیږي. نو redundant array of independent disk ګوره یو وخت کې به د آی په ځای inexpensive راتلو څه شی داسې به راتلو redundant array of inexpensive disk دا هم صحیح دی خو اوس دا چینج شوی دی redundant array of independent disk دا ډیسکونه خپله کې یو بل independent دا بیل ډیسک دی دا بیل ډیسک دی دا بیل ډیسک صحیح شوه. دا ولې داسې کار کوو RAID ولې موږ استعمالوو RAID is a data storage technology that combines multiple physical drives into a single logical unit for the purpose of دو purpose لپاره صرف RAID استعمالیږي څه لپاره صرف تاسو ته کوي دو اهدافو لپاره RAID استعمالیږي یو data redundancy څه شی او بل performance improvements. ګوره ډیټا ریډنډنسي څه معنا د ډیټا کاپیانې په مختلفو ځایونو کې وجود درلودل. ګوره ما سره یو ډېر مهم سند مې دی زما اسناد دي ما ځان سره کمپیوټر کې اچولي دي دا په یو ځای کې شتون لري که دا کمپیوټر کې دا ډیلیټ شو ختم شو که نه شو ډیټا ریډنډنسي دا معنا هلته هم شتون لري زه خپل موبایل ته م اچوم یو USB کې مې ساتلي دي او خپل ون ډرایو ته هم جګوم انټرنیټ باندې مې اویلیبل دي نو څلور ځایونه کې شتون ولرو دې ته وایي ډیټا ریډنډنسي که کمپیوټر نه ډیلیټ شي په موبایل کې به وي که د موبایل نه ډیلیټ شي هغه USB کې به وي که د دې نه ډیلیټ شي زما په ون ډرایو کې خاص هم پراته دي یا په ګوګل ډرایو کې هم پراته دي مشکل خو نه دې ته وایي ډیټا ریډنډنسي. او پرفارمنس امپروومنټ ما اوس وروسته خبره کوو چې د سره پرفارمنس تیزي څه کېږي RAID دې ته ویل کېږي. ګوره دا یو هارد ډیسک دی که نه دا بل هارد ډیسک دی که دا هارد ډیسک زه همداسې بغیر په بیسک ډیسک کې راواچوم ما RAID مې نه کنفیګر کړی همداسې دا به ما سره دواړه یو هارد ډیسک به فور ایگزامپل یو ټي بي بل به 500 جی بي دواړه به بیل ښودل کېږي څه به کېږي بیل به ښودل کېږي. یو هارد ډیسک چې فیل شو ګوره دوه هارد ډیسک دې هارد ډیسک چې کوم ډیټا ده چې فیل شو هغه ډیټا ختمه شوه او دې کې چې کوم ډیټا ده که دا فیل شو ځکه بیسک ډیسک دی که چېرته زه دا دواړه ډینامیک ډیسک ته واړوم او د دې دواړو هارد ډیسکونه RAID جوړ کړم یوازې ډینامیک ته چې واړو کېناستې دا نه RAID به ترې جوړوي بیا چې کله دې RAID جوړ کړو دا دواړه کنفیګر شو اوس دوه بیل هارد ډیسک دي خو دا به ما سره دلته یو ډرایو په شکل باندې کېږي اوس ذهن خلاص شو RAID دوه یا دونه زیات دونه کم نه جوړیږي که نه دوه یا دونه زیات هارد ډیسکونه چې فزیکلی شتون ولري ځان ته بیلې صوبي هغه موږ رایوځای کړو یو ډرایو کې جوړ کړو ولې ښه د ده په خاطر چې موږ ډیټا ریډنډنسي ولرو او پرفارمنس امپروو شي مشکل خو نه تر دې پورې. RAID is commonly used in servers and enterprise storage systems to ensure availability, reliability and performance. ګوره RAID موږ سره وایي په سرورونو کې استعمالیږي او په غټ انټرپرایز انوایرمنټ کې استعمالیږي هلته چې ډیټا ډېره مهمه وي ولې د څه دپاره to ensure
چې موږ مطمئنه کی په چی شي معنی چې ډیټا می همیش د پاره اویلیبل وي ډیټا می ریلیبل وي پرفارمنس می انکریز په دې خبره تاسو په کوم مخصي ډیټا ریلیبিলিټي ډیټا اویلیبিলিټي او پرفارمنس معنا ده د هارد ډیسک ما سره فایل دی صحیح شو بین خبره بیت ډایرکټ ریډ نه وته بیسیک ډیسکونه دی ریډ نه دی دلته یو فایل دی دلته هغه فایل دلته شتون لري دلته بیل فایلونه دي ځکه دا بیل سوبي دي دلته بیل نور فایلونه دي اویلیبিলিټي سمونه کدا هارد ډیسک زما کمپیوټر سره پلګ وي دا ډیټا به خلکو ته اویلیبل وي چې پلګ نه وي ډیټا اویلیبل نه وي کدا هارد ډیسک خراب شي دا ډیټا بیا لوس کیږي اویلیبل بنوي ریلیبل سمانه دا ریلیبل دا معنی د باور وړ دا ډیټا که فور ایگزامپل دلته پرته ما سره یو کاپی دلته مواغستل شي به ما سره ریلیبل ده معنی که دلته چینجز راځي چینج دلته راځي په بیس کې خدا کار نه کیږي دا کار په ډینامیک کیږي نو او ډینامیک ته موږ عموما ریټ جوړو نو ځکه موږ وایو چې ریټ کې به موږ سره اویلیبিলিټي وي ډیټا به همیشه لپاره اویلیبل وي ریلیبل وي ډیټا به د اعتماد وړ وي د باور او بل پرفارمنس زیاتیږي دغه څو علتونه دي لپاره موږ ریټ استعمالو خو موږ سره مختلف قسمه ریټ دي چې دي چې هغه تاسو وایو لاندې موږ که خیال کړی په ډینامیک ډیسک یو څه شیان ویله چې یو سیمپل والیو وي چې هغه لکه پرایمري غوندې دي بل سپینډ وي چې سپینډ هم دومره کوم خاص ګټه لري دومره ده چې داسې یو ویلیوم چې د هغې اصلي ریښه چې ده په مختلفو په مختلفو ډیسکونو کې وي پوهېږې نه یو پارټیشن چې مختلفو ډیسکونو کې یعنې ځای د مختلفو ډیسکونو نه وي هغې ته سپینډ وایي خو که خیال وکړې تاسو ما چې راتلونکي لیکچر کې به موږ خبره کوو په سټریپینګ باندې هلته تاسو سټریپینګ ولیدو که نه سټریپینګ میررینګ ریډ 5 ریډ 10 هغه دلته دی دا څلور قسمه د ریډ مختلف ډولونه دي سپینډ کې به دومره خاص کار نه کېږي ځکه سمپل سپینډ موږ ځکه پرېږدو اوس دا څلور د ریډ غټ اقسام دي ریډ لیول 0 ریډ لیول 1 ریډ لیول 5 او ریډ لیول 10 مشکل شته مخکې لاړ شم ریټ خو موږ پېژنو که نه دوه څلور اته لس هارډ ډیسکونه را یو ځای کول د هغې نه یو ډرایو جوړول دې ته ریډ وایي اوس صفر اخلي 1 اخلي 5 اخلي که 10 اخلي دا په درې شیانو باندې فوکس کې شاید دلته ما لیکلي وي کله چې ته غواړې که نه چې ریټ سلیکټ کوې بره موږ ویل چې د ریټ دوه غټې ځانګړتیاوې څه دي یو ریډنډنسي او بل پرفارمنس د ریډنډنسي ته موږ فالټ ټولرنس هم وایو ګرانه چې ته وایو فالټ ټولرنس زه تاسو فالټ ټولرنس باندې پوهېږم فالټ څه ته ویل کېږي دا د ځینو شیانو باندې ځان داسې پوه کوي چې تاسو باید ذهن واخلي فالټ غلطي ته ویل کېږي ټولرنس څه معنی ده زغمل فالټ ټولرنس ګوره زه به تاسو ته ښه مثال درکړم د کونړ نه ننګرهار ته عمومي یو لاره ده که چېرته دغه لاره خرابه شي دغه کې فالټ راشي مشکل راشي آیا داسې بله کومه لار شته چې دا ټرافیک چې په دغه لار روان دی چې دا ټولریټ کړي ویې زغمي چې دا ټرافیک موږ هغه طرف ته کنورټ کړو تر څو فور ایگزامپل دې سره کې غر راوښویدو بل مشکل شو تر څو دا مشکل حلیږي دا ټرافیک باید په بله لاره لاړ شي دې ته وایي فالټ ټولرنس که چېرته فالټ ټولرنس شتون ولري دا زموږ دپاره ښه دی که نه ده ښه ده چې وی نه لري بیا مشکلات جوړېږي فالټ ټولرنس دا معنی ګوره فالټ مشکل ټولرنس زغمل چې کله موږ سره فالټ ټولرنس وي بیا ښه وي معنی که دا یو کس ډاون شي دا بل خو باید وجود ولري که نه همدا سیم دنده باید اجرا کړي اوس فالټ ټولرنس باندې پوه شوئ نو ریډنډنسي همدې دپاره چې فالټ ټولرنس را شي ښه نو د ریټ موږ غټه بره دوه غټې ځانګړتیاوې ویل چې یو ریډنډنسي راولي او بل پرفارمنس ته دلته هم دا خبرې کوي چې یو ریډنډنسي او بل سپیډ یو خبره سره د سایز هم ده چې شی سایز ځینې دغه کې ریډونو کې موږ سره سایز زیات وي او ځینې کې موږ سره کم وي اوس خبره دې پورې کوم ته ریټ خو اخلي که نه موږ ویل چې عموما ریټ خلک اخلي یا به ډیټا ریډنډنسي ته پامي یا پرفارمنس امپروومنټ ته پامي خو اوس موږ سره ریټ مختلف قسم لري ریټ لیول 0 ریټ لیول 1 ریټ لیول 5 او ریټ لیول 10 دې کې ته کوم یو اخلي دلته چې ته اخلي ته به د درې شیانو ته ګورې ستا ریډنډنسي په کار ده ستا ریډنډنسي په کار ده او که نه ستا سپیډ په کار دی او که ستا سایز په کار دی صحیح شوه اوس به انشاءالله چې مخکې لاړ شو لږ یو ریډ ووایو تاسو بیا پوهېږئ د ریډ کنسپټ خو مو واغوستو ریډ لیول 0 ته راځو چې ته راځو ریډ لیول 0 دته مونږ وایو سټریپینګ کاري سی بیګولا دته مونږ څه وایو سټریپینګ دې کې څه کار کېږي ګوره ډېر سمپل ده یو هارد ډیسک هم راخلو بل هارد ډیسک هم راخلو دواړو هارد ډیسکو نه مونږ ریډ جوړو څه جوړو ریډ جوړو
اوس ګوره ریډ چې جوړ شي به څه کېږي ډیټا از ډیوایډډ انټو بلاکس اینڈ سپریډ اکراس ملټیپل ډرایوز ها دوه ځلې مې لیکلي دي spread across multiple drives without any redundancy ها پوه شوئ څه وایي څه ډېره جالبه خبره کوي اول نمبر خو دا خبر تاسو او ځان سره واخلئ چې په ریډ لیول 0 کې ریډنډنسي نشته اوس تاسو مو چې تاسو کله ریډ لیول 0 1 کم یو ټاکئ تاسو به شیانو ته ګورئ ستا ریډنډنسي په کار ده که د سپیډ اوس که ستا چېرته ریډنډنسي په کار وي بیا ریډ لیول 0 ولې اخلي راځئ تاسو ډېر سمپل پوه کړم ریډ لیول 0 څه ته ویل کېږي ګوره دوه هارډ ډسکه متوجه یاستئ دوه هارډ ډسکه کنیک دي ریډ ته جوړ دی یو ډیټا را روانه ده یوه ډیټا ده فور ایگزامپل یوه ګانه ده کوم ځای کې به سټور کېږي خبرې د دې یو سانګ څه پارټ بدلته سټور کېږي 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 تر ټول سانګ ختم شي یعنی یو سانګ سټریپ باندې خورول ام د سیم ډیټا په دوه دغه کې سټریپ کړه اوس ته یې وایه ښه کاپي وانه غسل ام دا ډیټا بیله برخې واچوله اوس ته ګوره که دا یو هارډ ډسک ډاون شي دا بل هارډ ډسک به څه وکړي حالانکه هغه کې به د نیمایي ډیټا پرته وي بالکل هغه ډیټا ختمه هغه څه چې به ګټه هم ختمه ځکه خو یوه ډیټا ده د یوې ډیټا ځینې برخه دلته پرته ځینې دلته پرته دلته موږ وایو چې په ریډ لیول 0 کې موږ سره ریډنډنسي نشته ریډنډنسي نو ریډنډنسي کاپي نه اخلي نو چې یو دانه ډسک فیل شو ځکه شاید نیمایي فایلونه خو دلته پراته دي که نه خو نیمایي فایلونه چې باید اوس یا خو نشته خو مګر سپیډ ډېر تیز دی ولې سپیډ تیز دی ګوره بوک سره هر هارډ ډسک سپیډ لري که نه موږ وایو دا هارډ ډسک فور ایگزامپل 2 MB سپیډ وایي 3 MB سپیډ وایي یا څومره سپیډ وایي موږ وایو که نه نو چې ته ډیټا د یو هارډ ډسک نه لولې سپیډ وایي تیز وي که د دوه هارډ ډسکو نه ګورې دا چې کله چې دا ریډ 0 کنفیګر وي دا ډیټا چې کله دا اچوي سهیله نو نیمه ډیټا دلته اچوي او نیمه ډیټا دلته اچوي په همدې سیم وخت کې نو چې دا یو ډیټا په یو هارډ ډسک باندې اچول کېږي چې 2 منټه نیسي و چې په دوه هارډ ډسک اچول کېږي نو 1 منټ نیسي او بېرته چې لولي هم په نیمایي د ده نه لولي نیمایي د ده نه بیا هم تیز دی نو څه موږ وایو سپیډ یې تیز دی ریډ رایټ سپیډ یې دواړه تیز دی معنا تاسو څه زده کړل چې ریډ لیول 0 کې موږ سره ریډنډنسي نشته مګر پرفارمنس شته So we go was pishwe data is divided into blocks and spread across multiple drives without any redundancy data په بلاکونو ویشل کیږي او په مختلف تاسو دوه هارډ ډسک شاید تاسو څلور وي په ټولو هارډ ډسکونو باندې ویشل کیږي خو دلته redundancy نشته ګوره څه وایي offers improved performance as data can be read and written simultaneously from multiple drives with the read write speed تیز دی ولی چې د مختلفو ډرایوونو نه په simultaneously سمانه په یو وخت کې د څو هارډ ډسکو نه ډیټا لوستلی شي نو read write speed تیز شو که نه خو redundancy ختمه however there is no data protection نشته دا ریډ او ګوره یا ساتئ ریډ زموږ چې جوړو په عموما کې چې ما څومره سرچ کړی دی اصلي هدف یې ډیټا ریډنډنسي ده سپیډي نه دی اصلي هدف یې څه ده there is no data protection so if one drive fails all data is lost دی خبر تاسو فکر کوئ چې یو ډرایو اوس ګوره دلته دوه هارډ ډسک دي که نه که څلور هارډ ډسک او په څلور هارډ ډسک کې یو هارډ ډسک هم فیل شو بیا هم لاړ ځکه هلته به داسې یو فایل وجود لري چې دلته به ني هر څه ختم مشکل شته تر دې پورې پوه شوې اوس به دلته لږ دلته یو ویډیو ما راغسې دي کې بیا عمل نه ګورو ګوره دا ډیټا ده دلته اول ریډ لیول 0 ته سټریپینګ وایي دلته ورڅې لیکلي دي نو فالټ ټولرنس فالټ ټولرنس ته ویل کېږي ګوره که دا یو هارډ ډسک ډاون شي فالټ پکې راشي آیا دا بل هارډ ډسک دته آماده دی چې د هغه دا مشکل وزغمي نه نو فالټ ټولرنس پکې نشته خو سپیډ یې تیز دی ګورئ انکمینګ ډیټا دا یوه ډیټا ده یوه سندره ده د یوې ا نه واله تر جې پورې دا ډیټا ده داسې وګورئ دا به څه کار کوي اوس یې ګورو دا ډیټا دا خورئ ښه تاسو پام کوئ ورته اوس انکمینګ ډیټا ده دا ډیټا راځي ګوره ا راغلی دلته یې واچو بی به راشي دلته به واچئ همدا سیم ډیټا ده ګوره ښه سی به راشي دلته به یې واچئ डी براشي دلته به واچي ګول ته سوي ډیټا از سټریپ اکراس ملټیپل ډیسک ډیټا وشل کیږي سیم ډیټا نه ډیفرنٹ ښه فایل یو دی یو فایل ډیټا ارزه کې اچي
پوهېږې که نه ګوره دې پسې موږ اوس ریډ لیول 1 وایو په هغه کې به دا کار نه کېږي ګوره اله به ډیټا ریډنډنسي وي قاري صاحب چې دا ای راغلی وی دلته مچولی وي او دا ای دلته مچولی اوس به ووایو ریډ لیول 1 کې به دا کار کېږي اوس به ذهن خلاص شو اوس ګورئ ښه هم سیم ډیټا یې په 2 هارډ ډسکونو کې خپره کړه اوس ګوره دغې راواغستو سټکې راواغستو دا هارډ ډسک ووالو دا هارډ ډسک چې مات شو ډیټا از لاس ډیټا ختمه شو حالانکه دا وجود ولري ای دي که نه ډیټا ختمه شو معنا دا ډیټا ریډنډنسي نه لري پیڅ وایي برای لیکلي وایي برای مهرباني هارډ ډسک باندې چېرته سټکې استعمال نه کوي ګوره صحیح ده ذهن مو خلاص شو ذهن مو خلاص چې ښه پوه شوئ اوس دلته یو فایند دی ګوره دا یو کتاب نه ما دا پوینټ راغستی که دې پوینټ باندې تاسو پوه شئ هر چا تاسو 3 وړو کې ولې جایزه درکوم اوس څه وایي ښه اوس خبره موږ وویل چې 3 شیانو ټاکل کېږي سایز نه پرفارمنس نه فالټ ریډنډنسي نه یا فالټ ټولرنس نه اوس وایي ریډ لیول 0 ریډنډنسي یا فالټ ټولرنس لري نه لري پرفارمنس تیز لري اوس به سایز باره کې خبرو کې چې سایز څومره دی خو تاسو 2 شیان زده کړئ اوس که ستا ریډنډنسي په کار وي نو ولې ریډ لیول 0 کوي او ریډ لیول 0 به انشاءالله راتلونکي لیکچر کې موږ عملاً وکړو ښه صحیح ده خو دې دا جمله تاسو وګورئ بیا راته معنا کوي مفهوم کې واخلئ the largest size RAID 0 partition that can be created is equal to the smallest available individual partition times the number of drive in the set زه به ویډیو سټاپ کوم تاسو دې باندې فکر وکړئ بیا راته اوکې اوس به وایو چې the largest size RAID 0 partition that can be created is equal to the smallest available individual partition time the number of drive in the set دا څه معنا لري اول نمبر خبر تاسو د ځان سره ذهن کې کېته وایي چې ما نه مخکې راوښه ده چې دا راپیاد شو هغه دا چې هر کله تاسو ریډ کنفیګر کوئ که دا د ریډ یو اصل دی ځینې وخت کې په ځینې مختلف شیانو باندې کېږي خو اصل دا دی چې هر کله تاسو ریډ کنفیګر کوئ که نه دا ډېر غټ اصل دی سیم کیپیسټي والا هارډ ډسک به استعمالوي ښه دا ډېره مهمه خبره ده سیم کیپیسټي والا معنا دا ظرفیت دا چې تاسو ریډ جوړوئ که نه ریډ لیول 0 جوړوئ 1 جوړوئ 2 هارډ ډسکونه جوړوئ دواړه 1 TB والا یا دواړه 500 GB والا یا دواړه 100 GB والا داسې نه چې یو 500 یو سلي کار به کېږي اوس ته اوس هم چې دا مشکل څه دی صحیح ده پوه شوئ سیم کیپیسټي والا باندې ښه اوس دغه جملې څه معنا دا جمله تاسو ته زه وایم ښه دا جمله دا ده اول به 2 هارډ ډسک باندې وکړم چې تاسو پېښې بیا به خیر دی لږ مخکې ولاړ شو یو هارډ ډسک دی دا مې واغستو بل هارډ ډسک دی دا مې واغستو صحیح ده 2 هارډ ډسک مې واغستل دا هارډ ډسک ما سره دی 500 GB او دا هارډ ډسک ما سره دی 200 GB اوس دا دوه خو زه ریډ کوم او ریډ لیول 0 کوم نو دا دوه خو ما ته الته یو ډرایو ښیي که نه اوس دغه ډرایو به ما ته څومره ښیي خبر دغه ځای کې ده 500 او 200 اوسو GB به راته ښیي نه 500 به راته ښیي نه 200 به راته ښیي ستاسو پان سیټ کلی ووایه راته زه 200 ستا پان راځئ زه یې ته اوس وایم موږ چې وایو که نه هر کله چې موږ وایو چې صاحبه سیم کیپیسټي والا بیت ته مشکل جوړی هغه ګوره که دام 500 GB وي او دام 500 GB وي نو بیا ته وایم چې څه کېدل بیا خو سمپل ښکاره خبره ده چې 1000 GB کېدو څومره 1000 GB اوس دلته ګوره دا 500 GB دی او دا 200 GB دی نو صاحبه موږ هغلته فارموله کې هغه فارموله وه دې فارموله کې موږ خبره وکړه 200 به دې سره اوس درته وایم چې وایي داسې کار وکړه د دوانو هارډ ډسکو کې وګوره تر ټولو کم سپیس د چا دی د 200 دا راواخله 200 GB او تاسو سره څو هارډ ډسک دي په دې سیټ کې دې ته سیټ وایي سیټ د 2 هارډ ډسکونو مې سیټ جوړ کړی دی نو تاسو سره څو هارډ ډسک دي 2 او دا 2 کې ضرب کړه نو څو 400 GB ته زیاده کوي وروره دوی ولې دا خو کله چې دا ریډ تا کنفیګر کو 0 تر ټولو کم چې څومره هارډ ډسک دی هغه بل ځان سره برابرای ګوره ستا ته مل ځکه سیم کیپیسټي واخله چې سیم کیپیسټي والا نه مشکل بدای څونه دلته لفظ درکې 400 GB اوس دې جملې ته وګورئ ښه the largest size RAID 0 partition that can be created دې پورا سی جمله ده is equal to the smallest available individual partition time the number of drive in the set تر ټولو کم partition څومره دی هغه ظرف کا تاسو په دې سیټ کې څو هارډ ډسک دي هماغومره سپیس به درکوي د اضافي سپیس به زه خو یم په عملاً په راتلونکي ویډیو کې انالوکیټ پروت وي چټي پروت وي څه پروت وي
انا لوکیټ دا به زه عملاً زه وښایم صحیح شوه ګوره اوس که زه داسې کار وکړم ښه تاسو باید دې ته ډېر زیات پام وي یو بل هارډ ډسک مې هم راوړو دې ته سیټ وایي سیټ مې اضافه کړو او په ده کې د هارډ ډسک ما د 100 GB والا راوړو دې باندې به تاسو ځان پوهېږئ ښه 100 GB څو اوس ګوره په سیټ کې ما څو هارډ ډسک دي 3 یو 500 GB دی بل 100 GB دی بل 200 GB دی بل 100 GB دی تاسو به څه کار وکړئ فارموله داسې ده تر ټولو کم اویلیبل سپیس ضرب ټایم اف ډسک ان د سیټ نو 100 موږ سره تر ټولو کوچنی دی 300 او 3 دانې موږ سره څه دي دا به څو شي 300 GB اوس پوه شئ هغه جمله باندې اوس ذهن خلاص شو smallest چې څومره پارټیشن سایز دی اب ضرب کې نمبر اف ډسک ان د سیټ ګوره که چیرته دغه سیم وي که نه سایز یې سیم وي خو مشکل نشته لکه دام 500 GB شو دام 500 GB شو دام 500 GB شو دا فارموله بیا هم اپلای کېږي تر ټولو کم سایز څومره دی کم سایز 500 GB څو هارډ ډسک دي 500 په درې کې دا کلیر ده خو اصلا مشکل دغه ځای کې جوړېږي خبره به کلیر شي زه به دې کې شاید یو مثال هم ما ورکړی زه به انشاءالله په دې باندې سبا عملاً کار هم تاسو ته وکړم ښه داسې نه ده چې موږ انشاءالله ریډ لیول 0 1 انشاءالله موږ دلته کنفیګر کوی شو به موږ کنفیګر ریډ سټریپ پرابلم ور دلته مې دا څه دی دا څونه دی 1 GB دی او دا څونه دی 3 GB دا دوه خبرې ما ریډ لیول 0 کارولې دي سټریپ کړې مې دي ګوره د دینه دا ټول هارډ ډسک دی ښه ګوره د دنم 1 GB یو GB رابل شوی دی 1 MB او د دنم 0 او 1 MB دا 2 GB انا لوکیټ ولې پاتې دی د سایز سره مساوي دي ګور اوس ځم خلاص شو دلته ګوره دا 1 GB دی دا هارډ ډسک ما د قصد 3 GB کړی دی بیا مو سره دغه کړی دي سټریپ کړی مو دي سټریپ دا وایي که نه تر ټولو کوچنی چې کوم سایز دی هغه ځان سره خپل سایز د عمر اندازه باندې سیز اخلم نو دا 1 MB دی دم 1 MB ځان سره هغسې دي دا 2 GB انا لوکیټ چې ټیټ پروت دی ذهن مو خلاص شو اوس به هلته په چې ما سره کوم ریډ لیول 0 دی اوس به ما سره هلته څومره ښایي قاري صاحب 2 GB ځکه تر ټولو کوچنی سایز ضرب هارډ ډسک اوس دې جمله باندې پوه شوئ که یو ځل بیا ووایو دلته مې لاندې مثال هم درکړی ښه مثال ته وګوره موږ سره 15 GB دی او 200 MB دی نو ټوټل سایز به څومره دلته اوس راځي آفرین 400 MB اوس ذهن خلاص شو نو تا ته ځکه زه وایم چې صاحب دلته پام کوه لږ شانته پام کوئ د هغه ته جملو مملو ته لږ پام کوئ ښه په ریډ لیول 0 باندې پوه شوئ سایز باندې پوه شئ چې سایز یې څنګه کالکولیټ کېږي او ریډنډنسي پکې نشته خو پرفارمنس یې ویری کویکلی دی ریډ لیول 1 څه کار کوي ازي ریډ لیول 1 وایو ریډ لیول 1 ډېر ښه کار کوي دې کې ریډنډنسي شته فالټ ټولرنس پکې شته بالکل پکې شته خو بے پرفارمنس سلو دی اوس به ته چې پرفارمنس ولې سلو دی ګوره ورته ډیټا از دل کار څنګه کیږي اول چوپانې لهجه دوه هارډ ډسک ما کنیکټ کړي دي ډیټا را روانه ده ام د سیم ډیټا ګوره A1 B1 B2 د ډیټا یو برخه چې دلته اچول کیږي کاپی دلته غسل کیږي چې ډیټا دلته اچول کیږي کاپی دلته غسل کیږي چې ډیټا دلته اچول کیږي کاپی دلته غسل کیږي نو ښکاره کېږي ته هماغه یو اته ته هماغه ښکاره کیږي چې دا ډاون شو فالټ ټولرنس دا وایي زه یم که نه زه ته دا ډیټا پرووایډ کوم چې دا ډاون شي دا بل شتون لري دې ته ویل کېږي ریډ لیول 1 خو یو کار ته وګورئ اوفر ډیټا پروټیکشن دې کې پروټیکشن ښه دی که نه ځکه که یو ډاون شي بل خو وي که نه تاسو ته پته شته چې کیپیسټي کې لږ مشکلات ورکوي لږ سایز را کمیږي را باندې که نه ځکه دې پته چې دوه هارډ ډسک دي یو هارډ ډسک زما هسې په کاپیانو باندې استعمالېږي دې ته به هم پام وي تا ته مې ځکه ویل چې کله ریډ انتخابي سایز پرفارمنس او ریډنډنسي ته وګورئ د دې کې اوس ریډنډنسي شته پرفارمنس هم لږ کم دی سایز هم لږ زیات وایي offer data protection as the same data is written to multiple drives so data protection پکې شته ځکه same data په دوه هارډ ډسکونو باندې چي so read performance can be improved but write performance may be slower compared to read 0 و دا وایي که نه وایي پرفارمنس یې کمزوری دی او په پرفارمنس کې موږ ته دوه ډوله پرفارمنس دی یو ریډ دی یو رایډ دی وایي ریډ یې بیا هم ښه دی خو رایډ یې بیخي ډېر دغه دی اوس ګوره تاسو دلته پام وکړئ چې څنګه یوه ډیټا راغله دلته باید رایټ شي او دلته باید رایټ شي دا وخت زیات نیسي بل ډیټا راغله دلته باید رایټ شي دلته باید رایټ شي اوس چې کله ریډ کېږي د یو نه باید ریډ شي که دوه نه یو نه ریډ کېږي نو ریډ یې بیا هم ښه دی خو رایټ یې بیخي ټایم کنزیومینګ دی
کنسپټ کلیر کیږي دا ورته د یاد خبر نه چې بیا ځکه مفهوم واخلې صرف صحیح شو. اوس به دلته عملاً وګورو ګور دا انکمینګ ډیټا دا اوس راځي اوس د څه کار کیږي دا ا دلته مچول کیږي حال ته مچول کیږي مخکې ریډ لیول 0 کې دا سي نو ا راغله ګور په دوانو ځکه کاپی شو دغه دلته ګور فالټ ټولرنس پکې شته او ډیټا کاپی کیږي خو تاسو مچ رائټ سپیډي لک سلو دی ځکه دوه طرف کې باید رائټ شي کنه. اوس کچې ته یو تاسو لیزر را واخلې یا بل کوم قوي سیز را واخلې او دا یو هارد ډیسک خراب کړي نو ډیټا الته بل هارد ډیسک کې ډیټا از سیو ډیټا سیو ده ځکه الته بل هارد ډیسک کې ډیټا پرته ده مشکل نشته. صحیح شو. اوس راته دا وایي کنه چې دلته به اوس راځي دلته به اوس د ډیټا کالکولیشن صحیح شو چې سایز کالکولیشن چې شي سایز کالکولیشن وکړو چې تاسو پیښې وي یاستئ که نه پیښې وي. ښه فور ایگزامپل ما سره زه به دغه دوه هارد ډیسک شی کومه را اول کنسیډر کوم یو ما سره د 1500 جی بی بل د ما سره 200 جی بی وای ما سره به څومره ځای شو کیږي الته 300 ها په دې ځای کې ریډ لیول 1 کې اویلیبل 200 الته هغه ته ونه ځکه نه دا خو ډوپلیکیټ کاری صحیح ده ستا خبر صحیح ده 300 ځای به ای خو ما ته اویلیبل 200 جی بی تو ولی ځکه چې د سمالست ډیټا دغه څه ګوره سمالست ډیټا څومره ده تر ټولو کوچنی 200 ده د دې نوم اوس د دې 1500 نوم 200 استعمالېږي خو وایا ما ته یوازې د 200 استعمالېږي بلکې خو کاپی غسل کیږي کنه اوس ما ته پاره نه دی کنه که زه دریم کما صحیح شو اوس کله دا مو سیو ځکم خو اوس دا مو سیو ځکم بیا سل بیا به یو دلته پروتي د نور دوه کې به کاپی غسل کیږي. اوس ګوره کچته دغه دوه هارد ډیسک ما ریډ لیول 1 کړي چې دا یو ډاون شو ډیټا به بلکې اویلیبل خو دا بل ډاون شو نه کنه چې دا ډاون شو ډیټا به بلکې اویلیبل هم دی وخت دا بلم ډاون شو ډیټا ختم شو کنه او کدرې دا جوړي دا ریډ درې نه جوړي که یو ډاون شو ګوره اته به فرق کوي اوس که دوه نه تا ریډ 1 جوړ کړو کنه ریډ 1 د دوه هارد ډیسکونه یو دانه ډاون شو بل زغمې شي چې بل ډاون شو به ختمه که درې نه جوړ کړو بیا چې دوه ډاون شي مشکل نشته ځکه یو خو به یې کنه ګور دلته تاسو پامې دلته ما تاسو ته ویل چې دلته به دا اوس داسې نه کوو چې دوه کې ضرب کوي دلته خو کاپی اخیستل کېږي هلته خو کاپی نه وه نیم شو کنه یار صحیح ده دې شاید ما مثال هم ورکړی وي دې کې دا ریډ لیول 1 دی که نه ګوره یو ما سره 50 جی بی دی او بل ما سره 200 ام بی دی نو ریزلټ کې به ما سره څومره ځای څومره چې کوچنی اویلیبل سپیس د ضربې به نه ځکه سټریپ کې هغه چې مختلف ځایونو کې تا دپاره پروت و بېلابېل ډیټا چول کېدله دلته خو ډوپلیکیټ اچول کېږي کستا کار نشته خبره کلیر ده ښه اوس راځو ریډ لیول 5 ته ریډ لیول 5 چې کوم دی که نه اوس ګور چې ریډ لیول 5 څه کار کوي ګوره ریډ لیول 2 مونږ 1 ویله چې هغه کې ریډنډنسي شته مګر پرفارمنس یې کمزور دی او سایز نه هم لږ وانه کوي ځکه که څلور هارد ډیسک نو اته صرف هغه یو هارد ډیسک کیپیسټي لري او نور ټول چې دی اچھا کوي هغه ډوپلیکیټ کاپی حاصل کوي دا ریډ لیول 5 چې دی دا به نسبتا لږ ښه دی دې کې ریډنډنسي هم شته او پرفارمنس هم ښه دی نسبت هغه تقریبا ښه دی او بل غټ کار دا دی چې سایز د ډېر ګزاره کوي اوس به وایي چې سایز ته ولې ګزاره کوي ګورې راځي تاسو پې کوئ دلته یو بل څیز تاسو په مازغه نه خورئ صرف به سمپل زده کوئ ښه د ده او د ریډ لیول 1 ترمنځ څه فرق دی ګوره ښه د کې هم ریډنډنسي شته په ریډ لیول کې خو بیخي ریډنډنسي نه وه په 1 کې ریډنډنسي وه مګر کافي نه زیات اخیستل کېدي سایز ډېر وهل کېدو دلته اوس ګوره ښه څه وایي ما سره ډیټا ده راغله A1 دی A2 دی A3 دی A4 دی دا بېله بېله ډیټا ده هر یو ښه د دې هر ډیټا دپاره موږ یو پیرټي لرو چې لرو پیرټي دلته لاندې وګوره پیرټي یو پیرټي ولر راوباسي چې ولر راوباسي پیرټي اوس پیرټي سره رقم راوستل کېږي دا کالکولیشن دی ښه کالکولیشن کوي ایکس اور باندې کالکولیشن کوي یو خاصه ویلیو ولر راوباسي چې کوي ویلیو ولر راوباسي اوس کار ته یې ګوره امیر خان کار څه کار کوي
دا A1 دی دا A2 دی دا A3 دی دا A4 دی دا اخره کې یو هارد ډیسک کې دلته چې دا څونه ډیټا واصل شو غره د دې څلور وانو د پاره داسې یو ویلیو راباسي او د بل هارد ډیسک کې اچي چې خدا نه خواسته که چیرته دغه ډیټا څلور وانه ډیټا لاړ شي زه وایي زه د یو ډیټا نه بېرته کولی شم د دې اپیرټي نه د څلور وانه بېرته را ریکور کړم اوس بل کار ته ګوره اوس بي راغلی که نه اوس B1 B2 B3 دلته کار ته ګوره پیرټي د هر ډیټا لپاره په سیم هارد ډیسک کې نه اخیستل کېږي که د پیرټي والا هارد ډیسک لاړه خو بیا کاته خرابه شوه ګوره د A ډیټا لپاره پیرټي په اخر هارد ډیسک کې واصله د B لپاره په ده کې واصله ګوره د D لپاره په کوم ځای کې پیرټي اخلي دلته DP معنا پیرټي او د E لپاره دلته اخلي اوس که دا هارد ډیسک لاړ شي دا هارد ډیسک لاړ شي د پیرټي هلته شته دلته شته دې ځای کې شته دا پیرټي وجود لري مختلف ځایونو کې پیرټي وجود لري ګوره دلته ډیټا ریډنډنسي شته ډیټا ریډنډنسي شته مګر د ریډ لیول 1 غوندې ډیټا ریډنډنسي شته خو هغې غوندې نه ده ښېګڼه د بې دا ده چې ګرانه دلته څه شی ده ښېګڼه د دا ده چې سایز کم وی که نه یا څه کار به وشي ګوره 1 2 3 4 5 دلته کالکولیشن نه ته وایم 5 هارد ډیسک دي فور ایگزامپل د سیم کیپیسټي والا دا به څومره ځای له ځای شي یوازې یو هارد ډیسک مونږ ځای پوهېږي یو هارد ډیسک مونږ ځای په ځای شي دا مې یو ټي بي دا مې یو ټي بي دا مې یو ټي بي نو هر یو ډیټا لپاره بیل بیل ځای کې پیرټي اخیستل کېږي که نه نو یوازې یو ټي بي ځای به زموږ ځای شي خو که همدا کار مونږ په ریډ لیول 1 وایو کو صرف په یو کې به ډیټا وي نور کې به ټول کاپي وي نو څلور ټي بي ځای به زموږ تا ته وویل چې کله ته ریډ کې یو ریډ انتخاب یې سایز پرفارمنس ریډنډنسي دلته دیم پرفارمنس ښه دی خو د پرفارمنس په یو ځای کې لږ کمزوري کېږي هغه دا چې کله دا پیرټي راوباسي دا پیرټي دا راوباسي دې کې لږ کالکولیشن وخت نیسي بس دغه ځای کې لږ پرفارمنس کوي دغه بل د ریډ لیول 5 او د ریډ لیول 1 چې کوم ریډنډنسي د دواړو کې ریډنډنسي شته که نه خو فرق دی ریډ لیول 1 کې ما 2 هارد ډیسک لګولي یا مې 3 هارد ډیسک لګولي دي په یو کې ډیټا په نورو دواړو کې کاپي وي چې یو څنګه ډاون شي ډایرکټ په ډایرکټ ریډنډنسي دا بل کار کوي یس کار کوي چې دا بل ډاون شي دا بل کار کوي خبرې په ریډ لیول 5 کې داسې نه ده چې دا یو ډاون شو اتوماتیک به کار نه کوي ته به زه بل هارد ډیسک په بازار کې اخلم دومره چې څومره کیپیسټي دا به لګې بل هارد ډیسک چې د ولګو بیا به کار شروع کېږي چې هغه پیرټي هر څه به دې کې بېرته را اویلیبل شي د ده او د هغه ریډنډنسي ترمنځ دا خبرې ځان سره بیا نوټ کوي فرق کوي ښه ګوره سر ډېر سمپل وایم ریډنډنسي پکې شته خو بیزد اون پیرټي دیو کالکولیټ کوي د کالکولیشن یې لږ وخت نیسي نو پرفارمنس یې لږ را کمزوري کېږي ریډنډنسي پکې شته مګر د ریډ لیول 1 غوندې نه بل هارد ډیسک به اخلي بیا به پلګ کوي څومره ځای پکې څومره ځای موږ سره دې کې ضایع کېږي د یو څومره موږ سره چې هارد ډیسک دی یو هارد ډیسک موږ سره پکې موږ سره ضایع کېږي نور بدل ته اوس لاندې ما څه لیکلي د هغې باندې هم لږې خبرې وکړو دلته مې لیکلي ګوره ښه read and write speed fast the read or write speed تیز دی خو یوه خبره ده ferretic calculation is time consuming دا لږ time consuming دی دلته څه وایي in the event of a drive failure data recovery is not instantaneous as it's in read in 1 لکه read in 1 کې چې څنګه ډیټا یو دانه ډاون شي ډایرکټ په ډایرکټ ډیټا ریکوري شته بل اویلیبل وي وایي په دې کې داسې نه ده the bad drive need to be replaced کوم ډرایو چې خراب شوی دا به ریپلیس کې and then the missing data need to be reconstructed او بیا چې هغه ډیټا missing د پیرټي پوسټ هغه به راځي یعنی دا لږ ډیفرنٹ دی صحیح ده خرازي سایز څنګه معلومي سایز لپاره فارموله داسې ده n منفي یو ضرب d n منفي یو ضرب d څه معنا n معنا نمبر اف ډیسک دا یو ته ولې رقم وګوره سمپل دا یو ته په دې رقم و چې آیو خو پیرټي لپاره دا پرینده کوي نمبر اف ډیسک n d معنا سایز اف ایچ ډیسک دلته که تاسو سره سیم کیپیسټي والا هارد ډیسکونه وي بیا ډي ته اړتیا نشته معنا زر ته اړتیا نشته کشته شته ګوره تاسو سره سایزدار یو سمپل دی نو مشکل نشته چې ضربي کو که نه ها او باید ضربي کو بیا به ما یو راخلی مشکل نشته n منفي یو ضرب d نو n معنا نمبر اف ډیسک او d معنا دا سایز اف ایچ ډیسک وګوره لکه زه اوس مثال درکوم ما سره څلور ډیسکونه دي که نه څلور هارد ډیسک دي او هر یو 2 GB سایز لري ریزلټ یې راشه څلور نه به یو منفي کړي چې هغه یو اکچولي د پیرټي دپاره اوسي 3 به شي او 3 به بیا په 2 کې ضرب کړي 6 به شي دا ښکاره خبره ده زه داسې وایم چې څلور هارد ډیسک دي 2 GB دي یو هارد ډیسک دی په زلزي وروره یو هارد ډیسک دی ځکه هغه د پیرټي دپاره دا نوټ به دومره بس یې زیامنو نه ذهن مخلاصېږي دا ډېرې اهمې خبرې دي ښه
او زه تاسو ډېر ساده ژبه کې وایم کتابي ژبه کې نه ځم درته دا بل مثال د ریډ لیول 5 موږ هم داسې ویل چې ګوره بلاک A 1A 2A 3A دلته به ولا پیریټي اغستې ده بل د پاره پیریټي دلته اغستې او په دې خو پیږي چې دا پیریټي بیل هر ډیټا لپاره پیریټي بیل ځکه اغستل کیږي ښه کانسپټ خو پیږي کنه دلته ګوري ریکوایر او بل خبره کوم چې موږ سره ریډ لیول 1 دی هغه دوه هارد ډیسک ته حد اقل دوه هارد ډیسک ضروري دي کم از کم نورم زیات کوي شي ریډ لیول 0 کې دریم کوي شي زیات کوي شي خو کم از کم دوه ریډ لیول 1 کم از کم دوه ریډ لیول 5 کم از کم 3 ته ضرورت دی ښه د 3 نه باید 3 حد اقل باید وسی وګوره ریکوایر 3 اور مور ډیسک ګوره ډیټا راځي ښه ډیټا ته ګوره A راغله B راغله C راغله دلته د دې ډیټا لپاره چې واچل شو پیریټي واغستل شو دلته استاد دلته پیریټي واغستل شو اوس که په دې کې یو هارد ډیسک خراب شي مشکل نشته خو که دوه خراب شو بیا هم خبره ختمه شوه یو ایټ ا ټایم ګوره که یو خراب شو ته بازار ته لاړې هارد ډیسک راوړو هغې پیریټي جوړه شوه ګوره یو هارد ډیسک خراب شو په دې څلور هارد ډیسکونو کې دا لاړې بازار نه هارد ډیسک راوړو پلګ دی کو پیریټي هر سره کالکولیشن وشو دې کې ډیټا راغله لږ وروسته بل خراب شو مشکل نشته خو دا چې دام خراب شي پیریټي له لاسه ورکړي او بل هم خراب شي دوه چې ایټ ټایم خراب شي بې لاړه خبره دا زغمونکی دی خو یوازې د یو ډیټا هارد ډیسک فیلیر د زیاتو نه او که تاسو فکر کوئ د ریډ لیول 5 هم هغه سټریپینګ دی ډیټا خورئ که نه میررینګ خو نه دی که نه ریډ لیول 0 سټریپینګ و 1 میررینګ و او دا 5 چې دی دا هم چې شی دی سټریپینګ دی خو وت پیریټي نو تاسو ښه پوهېږئ انشاءالله تکړه مخلوقات ویسې ده اوس به راشو ریډ لیول 10 ته خبرې دا ریډ لیول 10 نه دی دا خپله بېرته د ریډ لیول 0 1 نه جوړ دی بلکل همغه خاصیت دی پکې ګوره ووایئ په ریډ لیول 0 کې څه شی و redundancy پکې نه و سپیډ پکې تیز و خو په ریډ لیول 1 کې redundancy و او capacity دې دا دواړه راکړي دي ګوره څنګه دلته راشي دا ډیټا راځي ریډ لیول 0 کې ډیټا سټریپ کېدله خورېدله دا ډیټا چې راغله دا به څه کار وکړي A به دې طرف ته ورکړي او B به دې طرف ته ورکړي فکر مشته C به دې طرف ته ورکړي او D به دې طرف ته ورکړي دې ځای کې یوازې سټریپینګ کېږي خو دلته لاندې ریډ لیول 1 دا به میرر کوي دته A ورکو که نه او دته B ورکو دا به داخل کې دلته دا A ډبل کي او دام د یو هارد ډیسک ایټ ا ټایم او دلته څلور هارد ډیسک ضرورت دی حد اقل څو ته څلور ته او دا چې دی که نه که په دې سیټ کې دا یو هارد ډیسک له منځه لاړ شي مشکل نشته او په دې طرف کې یو هارد ډیسک لاړ شي له منځه نشته دوه هارد ډیسک زغمې شي څو دلته ډېر مهم خبره ده له دې نه مخکې اوسه پورې داسې کوم ریډ نه و راغلی چې دوه هارد ډیسک زغمي دا دوه هارد ډیسک زغمې شي په ایټ ا ټایم کې یو وخت کې دواړه لاړ شي خو د سیم سیټ نه دلته دا هارد ډیسک لاړ شي په همدې وخت کې دام لاړ شي مشکل نشته خو که په دې سیټ کې دا دواړه هارد ډیسک لاړل بیا خبره ختمه دا بیا ځان سره نوټ واخلئ صحیح ده نو دا د دواړو مجموعه ده معنا د ریډ لیول 0 د سپیډ نه ګټه اخلي د ریډ لیول 1 د ریډنډنسي نه ګټه ګورئ ورته اوس او دې کې باید حد اقل A ورکو دلته د A کاپي کو لوکل کې هلته B ورکو هغه B لوکل کې کاپي کو دلته لاندې ریډ لیول 1 دی بر ریډ لیول 0 دی فکر مشته نو په دې کې که دا یو هارد ډیسک له منځه ځي مشکل نشته که دام له منځه ځي ایټ ټایم مشکل نشته خو که دا دواړه له منځه ځي په یو سیټ کې دواړه له منځه ځي بیا نو کاته بیا خرابه شوه دلته لاندې ګوره دلته ریډ لیول 1 دی نو د ریډ لیول 1 ګټه څه ده ریډنډنسي او بر دلته سوی benefit from the fault دلته سوی ښه دا ګټ دا ریډ لیول 10 وی ګټ اخلي 10 ته ځکه وایي چې 1 صفر دی دواړه مجموعه ده وی benefit from the fault tolerance of red level 1 and the speed of red level 0 د دواړو نه ګټه اخلي صحیح ده دا صاحب ډېرو خیر دی can only use 50 for data storage اوس به وایي چې ګوره د سټوریج موږ څنګه راوباسو نو او د کې ریډنډنسي ډېره ښه ده ځکه دوه هارد ډیسک فیلیر مشکل نه ورکوي
ګور تاسو زه اوس ولې وایم چې دوه هارد ډیسک که دا هارد ډیسک پیل شي که نه نو اے سی ای ډي خو موږ سره نشته ولې او که همدې ټیم کې دا هارد ډیسک هم پیل شي ولې بي ایچ ډي موږ سره نشته خو که په یو سیټ کې دوه هارد ډیسک پیل شي نو اے به کوم ځای نه شو مشکل خو به نه تر دې پورې دا چې شی و ریډ 10 اوس به دلته لږ راشم او د دې کالکولیشن به درته لږ ووایم صحیح ده چې کالکولیشن څنګه کېږي په ریډ لیول 10 کې کالکولیشن څنګه کېږي د ټوټل سایز به څنګه معلوم وکړه نمبر آف ډیسک تاسو څو ډیسکونه دي هغه به راواخلئ په دوه به تقسیم کې او ضرب به کې چې څومره ډیسک وي اګوره مخکې ما سمالس ډیسک استعمال نه کو که چېرته یو رقم و بس د یو هارد ډیسک سایز راوخله دا خو نور کلیر ده که نه یار په ټول ریډونو کې دا خبره ده که چېرته سیم سایز والا ځکه خو موږ وایو چې داسې به نه کوئ تاسو ډفرنټ همیشه لپاره به سیم سایز والا هارد ډیسک اخلئ خو که چېرته سیم سایز والا او د یو هارد ډیسک سایز راواخله بس خو که چېرته سیم والا نه بیا تر ټولو کوچنی راواله دلته څه وایي نمبر آف ډیسک به راواخلې په دو به تقسیم کې ضرب به کې سمالس ډیسک یا ایچ ډیسک مثلا څلور هارد ډیسک دي او هر یو 2 جی بی دی څه دی 2 جی بی دی نو څلور هارد ډیسک څلور چې په دو تقسیم کې څو کېږي 2 په 2 کې ضرب کا اوس که زه وایم چې ما سره څلور هارد ډیسک دي 3 پکې 2 جی بی دي خو دا یو پکې 1 جی بی دی اوس بس څنګه چلو کې څلور نه به 2 څلور په 2 تقسیم کې څو بشي 2 به په څو کې ضرب کې په یو کې به ضرب کې ځکه په بس مالس تا ګوري کنه حالانکه ستا به 3 هارد ډیسک کا 2 جی بی خو یو هارد ډیسک به دی دا به موږ ته مشکلات جوړي دا به موږ ته بوټل نیک جوړي څه جوړيږي مشکل خو ته دې پوره نه تاسو لکه چې سم خپ پوي شي پر اډ باندې اوس تاسو یو خبر راونه کړم ماته چې دا ریډ څنګه جوړيږي اوس په درو کنه سره څنګه جوړيږي نو ریډ موږ سره دوه قسمه ریډ موږ لرو سهل څو قسمه یو ته سافټویر بیس ریډ وای او بل ته هارډویر بیس ریډ وای د دوانو ګټې خو دې نه وایم ګوره کوم چې هارډویر بیس ریډ ډبل به طرف شوخه چې شته هارډویر بیس ریډ ته د لپاره ته بازار ته ځي دغه سي ایکسپنشن سلاټ خو پیژنې ایکسپنشن کارډونه پیژنې دغه سي د ریډ کارت خرڅيږي دا راوړي او ایکسپنشن سلاټ کې وصل کې او دې خو ګوره 1 2 3 4 به ته توې چې د ریډ کارت راکړ څلور هارد ډیسک وصل 2 وصل کی اته وصل کی پیش وي د سي ریډ کنټرولر به اخلي دا براوړي پلکې به او د څلور هارد ډیسک وصل کی او خبري بیا به زی چرته خپل اپریټینګ سیستم ته وځي دغه ته بخښن سره بایوس ته وځي بایوس کې موږ دا ویلې مو بایوس ته چې کله لاړې دلته لیکلي ساټا اپریشن چې شي ساټا اپریشن او د دې ځینه به ریډ اون ته چک ولګي چې ستا دا اپریټینګ سیستم دا کمپیوټر ریډ او پیجن دا ریډ کنټرولر راځي کې افرین ورا ریډ اون ساټا از کنفیګرډ ټو سپورټ ریډ موډ معنا دا ډیر سمپل ګورخه د لپاره به یو اډاپټر یو کارت اخلي ا کارت هارد ډیسک خوري د دغه ګټه ته وایم په ډیر اسانه کې د ګټه وایم کله چې تاسو د ریډ کنفیګر کړئ چې هارډویر بیسو تاسو دا کنټرولر واغسو د کنټرولر سره مسلور هارد ډیسک وصل کړل اوس د دې سلور هارد ډیسک کو منیج کول د اپریټینګ سیستم کار دی که د کارت کار دی کار دی دا د پرفارمنس ډیر تیز وي ستا په اپریټینګ سیستم باندې لوډ نه وي سی پی یو ستا ریم ستا سی پی یو د په قصه کې نه ده دا ریډ کنټرولر اڅ کنټرولر ځین مخلاصيږي د پرفارمنس تیز دی او په غټ ارګنایزیشن کې خلک سافټویر بیس ریډ نه کاری هارډویر بیس ریډ کاری ځکه هر څه د کنټرولر په لاس کې وي هر څه دا کنټرولای ستا په هوست کمپیوټر باندې او په اپریټینګ سیستم باندې زور ده دغه د منیج زور نه پیږي کنه پیږي and this setup a dedicated RAID controller card is used to manage the RAID array independently of the host system CPU ګوره the host system CPU دغه نه خبره وي ټول کنټرول یې څوک کوي کارډ so the dedicated RAID controller upload the processing task from the main CPU leading to better performance so کوم چې RAID controller دی هغه د RAID چې کوم څومره مشکلات دی او خبرې اترې دي هغه د سی پی یو نه راخلي وي دا به زه واخلم چې سی پی یو نه واخلم ستا کمپیوټر باندې لوډ کم شو که نه او دا څه کار وکړي لیډینګ ټو بیټر پرفارمنس دا ته وړي په کوم طرف ښه پرفارمنس طرف ته ذهن خلاصېږي په هارډویر بیس ریډ کې ټول زور چې دی په کنټرولر وي هر څه منیجینګ هغه کوي لکه ګوره څلور هارد ډیسک ما وصل کړي دي دا ما میرټ کړي دي د دې کاپي اخیستل اخوا دې خوا اچول دا ټول کار وی د دې هارډویر د پرزې دغه کوم پارټ چې دغه برخه وي with some hardware RAID setup support hard swapping
allowing you to replace a failed drive without shutting down the system. ګوره وایي ځینې داسې هارډویر ریډ هم موږ سره شته داسې فور ایګزامپل هارډویر ریډ خو تاسو وپېژنو که نه چې د یو پرزه به حتما پکې استعمالېږي چې هارډ سویپینګ دي تاسو ته ما ویل چې یو اس بي هارډ سویپینګ دی که نه هارډ سویپینګ دا د یو اس بي سره تاسو چې شی وصل کړئ کمپیوټر ته بندوئ بیا چلنوئ خو چې کوم ستاسو داخل کې ریډ جوړوئ نو هغې دپاره به یې حد اقل بندوئ به خو ځینې هارډویر ریډ داسې کنټرولر یې راوتي دي چې هغې دپاره که ته هارډ ډسک وباسې او بیا ته یې وصل کړي لکه فور ایګزامپل پیرټي والا ریډ لیول 5 تا کنفیګر کړی دی یو هارډ ډسک خراب شو لاړې بازار نه بل هارډ ډسک راوړو پلګ دی کو اتوماتیک خپل ډیټیکټ کوي د کمپیوټر چلنول ورته اړتیا نشته خو هر یو داسې نه حد اقل ته به چالان کې ریسټارټ کې ورته چارجي کې خو ځینې داسې دي چې هغه هارډ سویپینګ دي خبره کلیر ده دا هارډویر بیس ریټ شو د ګټې ډېر زیاتې دي یعنې بېشانه ډېرې ګټې لري سافټویر بیس ریټ څه ته کېږي دا به انشاءالله موږ کنفیګر کړو چېرته په خپله په دې ونډوز 10 کې درته کنفیګر کوم نو د ده به بوج څنګه وي دا هارډ ډسک به تا یا د کمپیوټر سره د باندې نه وصل کړي یا به داخل کې وصل کړي او ته سافټویر باندې دلته کوم ځای کې ډسک منیجمنټ ته ځي او د ډسک منیجمنټ یوټیلیټي په زور باندې ته لګوي دغه کې دا هارډ ډسک کې یو ځای کې اوس ته ووایه د باندې دوه هارډ ډسک وصل دي خو تا چل کړی دی دې نه تا یو هارډ ډسک جوړ کړی دی هغه هم د څه شي په واسطه د سافټویر په واسطه اوس تا د اپریټنګ سیسټم د مسؤل دی چې وپېژني چې دا هارډ ډسک او دا بیل دی هسې یو ماته یو ښکاري خو زه چې ډیټا وړم دلته به وړم بیا به دلته وړم دا زور ټول لوډ په چا شو په اپریټنګ سیسټم شو نو دلته پرفارمنس لا کمیږي صحیح شوه نو ځکه یې وایي اټ از آلسو ناون فیک ریټ دې ته فیک ریټ هم وایي نقلي یا دې ته هوسټ ریټ وایي ټول زور په هوسټ دی is a form of rate that is implemented through software at the operating system level rather than using a dedicated hardware rate controller بازار ته موږ نزو یو جدا rate controller نه اخلو همدلته یې کار وکړل it relies on the host system CPU and memory ګوره دا په چا باندې متکی دی د دې host چې کوم کمپیوټر دی د دې په memory او په CPU باندې to manage the rate function the rate چې څه function یې ټول به څه کوله کوي همدا CPU او RAM او د کمپیوټر کنټرولر خو نشته نو مجبور چې دا ولې وکړي which impact our all system performance compared to hardware rate solution چې په ده کې د hardware rate چې کوم دی د هغې په نسبت performance راضعیفه کېږي را کمزورېږي ځکه هلته لوډ زیاتېږي So while software based rate can be cost effective solution we که څه هم software based چې کوم ته rate جوړوي دا cost effective دی معنا کاست کم راځي ځکه ریټ کنټرول چې بازار کې اخلي حتما په پیسو به اخلي چې لګي نو دا د باندې کاست نه راځي د باندې هارډ ډسک وصل کړای پړای کوم شی وکا ریټ را جوړ کا خو it may not always offer the same level of performance or reliability as a hardware rate خو برای مهرباني دا تا همره پرفارمنس نه درکې ځکه هر سیس چې ګران وي او پیسې په ډیر لاړ شي سو پوهیږي نو هغه کې ختمن څه ښېګڼه خو به وي اسپیشلی ان های ډیمانډ اور انټرپرایز انوایرمنټ ګوره په های ډیمانډ داسې انټرپرایز چې هغې نه غواړي چې د دې ډیټا د یو ثانیې دپاره هم ان اویلیبل شي یعنې 24/7 باید د ډیټا اویلیبل وي هلته به ته حتما شی کارې ریټ به کارې خو هارډویر بیس ریټ What level of rate can we configure here in Windows 10 دلته لاندې باندې ته جواب درکړی په Windows 10 کې موږ دوه ډول ریټ دلته کنفیګر کوي شو یو ریټ لیول 0 او بل ریټ لیول 1 کوم چې 5 دی او 10 دی هغه دلته نه کنفیګر کیږي کوي کنفیګر کوي ویل ځینې یوټیلیټي سافټویر په زور به کنفیګر کوي خو عموما یاد ساتئ 5 او 10 چې دی دا د یو چې سره لاره وشي ډېر ښه دی هارډویر کنټرولر چې موږ سره وي ریټ کنټرولر یعنې هارډویر بیس کې وشي ډېر ښه دی نو موږ دلته وینډوز 10 کې دغه دوه دانې اویلیبل لرو چې یو ریټ لیول 1 دی او یو ریټ لیول 0 دی انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به ریټ لیول 0 ریټ لیول 1 او سپینډ دا به انشاءالله عمل وکړو صحیح ده بس دې ته لپاره